د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود اوس له فرانسې څخه تاجکستان ته سفر کړی دی د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود راغلی تاجکستان کې اوس میشت دی هغه غواړي چې په تاجکستان کې له طالبانو سره لیدنه وکړي د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود په تاجکستان کې له طالبانو سره خبرې کوي آیا دوی به یوه نتیجې ته ورسیږي او کنه د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود تاجکستان ته راغلی او غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي او یوې نتیجې ته ورسیږي هغه ویلي موږ ته دې څوک په کمه سترګه هم نه ګوري هغه ویلي زه دواړو ته چمتو یم هم خبرو ته او هم د جګړې دوام ته هغه ویلي زه جګړې ته دوام ورکولی شم د یو خوا نه بیا د روسیې سپوتنیک خبري اژانس هم د احمد مسعود دغه سفر په اړه خبرې کړي دي د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مه شئ وخت مو بخیر هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ په روسیه کې د سپوتنیک خبري اژانس وایي د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه غواړي چې تاجکستان پلازمینه دوشنبې کې د طالبانو له استازو سره غونډه او خبرې وکړي د اژانس پر اساس را تر اوسه پورې د دې غونډې نیټه څرګنده نه ده خو په پام کې ده چې له طالبانو سره په دې ناسته کې ټول ټال 50 تنه د ګوندونو استازي مخور سیاسي او ټولنیز شخصیتونه ګډون ولري د سپوتنیک ملي مقاومت جبهې کې د خپلو سرچینو په قول ویلي چې د دې غونډې هدف اوسنی بحران ته د حل لارې موندل او د افغانستان د ټولو سیاسي قوتونو په ګډون د ټولګډونه حکومت جوړول دي خو طالبانو تر دې مهاله څه نه دي ویلي د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا ښې چارې